دې پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپلو سره خبرې کړي دي چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده که د خدای خوښه وای نو دا نشوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای له دې امله هغوی یو له بل سره شخړې وکړې نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل خو الله چې څه غواړي هغه کوي ای مؤمنانو څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي نه دوستي په درد خوري او نه سپارښت کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي له الله هغه ژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته هغه نه ویدي کیږي او نه پریشانی پرې راځي په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي څه چې د بندگانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایثارېدلی مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخېژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخېژوه د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي یا خو د مثال په ډول هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنی جوړوي نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه پوښتنه وکړه وایه څومره وخت پروت وي هغه وویل یوه ورځ یا 2 ساعته به پروت و ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه را پاڅوو په غوښه او په ستوکې پټوو کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو وی ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی او هغه پیښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي و چې زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوې ویې فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډ یې نه غواړم ویې فرمایل
خنو څلور مرغۍ را واخله هغوی سره ټوټه ټوټه کړه په خپلو کې ګډې ځان ته مایل کړه بیا د هغو یو ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترها غم خفګان نشته یو خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل له هغه خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزار ولوي الله به اړي دی او زغم د هغه صفت دی اے مؤمنان خپل خیراتونه په پاسلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د خودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یو خویا تیګه چې دوړې پرې ناشتي وي کله چې باران پرې ووريږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیګه همغسې خویا سوتره پاتې شي د خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکی ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې ووريږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ووريږي هم نو یو پرخه یعنی شبنم ورته کافي وي تاسې چې هر څه کوي خدای د هغو لیدونکی دی آیا له تاسې نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښېرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي په دغه ډول الله تاسې ته خپلې خبرې بیانوي تاسې ته ښایي چې غور او فکر وکړئ اے مؤمنانو کوم مالونه چې تاسې ګټلي دي او کوم شیان چې موږ ستاسې لپاره له ځمکې نه راویستلي دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسې ته درکړي نو تاسې به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ تاسې باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی شیطان تاسې له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسې هیلهمند کوي الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی چاته چې خوښه شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو له دې خبرونو یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي تاسې چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله ارومرو پرې خبره دی خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرته نشته یوازې الله دی چې چاته خوښه شي هدایت ور په برخه کوي او تاسې چې کوم مال په خیرات کې لګوي ښېګڼه همدا تاسې ته ده او تاسې خو په همدې خاطر لګوي چې الله خوشحاله کړئ نو کوم مال چې تاسې په خیرات کې ولګوي د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړای شي او هیڅ کله به ستاسې حق ونه سوځي له بل هر چا نه زیات د مرستې وړ هغه بېوزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتي دي چې
د خپل شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو به خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي، خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي. کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. خو کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی. په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي. د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم داسې کار کوي هغوی دوزخیان دي، تل به پکې اوسیږي. الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي. هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته. ای مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي. خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي. که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ. د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږئ. هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي. ای مؤمنانو کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ دی یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی یعنی پور اخیستونکی او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې دې کمای زیاتی نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولای نو د هغه ولی دې په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینه‌و دوه تنه پرې شاهدان ونیسئ او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دې وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی. که تاسې د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګیره واخیستلو معامله وکړئ. کله تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدي هیڅکله مه پټوئ
څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسو له عملونو څخه به خبره نه ده. په اسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي. تاسو که د خپل زړونو خبرې ښکارا کړئ او کې پټي وساتئ په هر حال الله به تاسو نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته چې خوښ شي وبې بخي او چاته چې خوښ شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغه هم دا هدایت د زړه په مینه منلای دی. دوی ټول الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلي دي او د هغه وینا دا ده چې موږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بل توپیر نه کوو. مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومانه. څښتنه مونږ ستا څخه د ګناه بخښنې غوښتونکي او همدا ستا لوري ته زمونږ درتګ دی. الله هیڅ ساکښته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنانو تاسې داسې دعا وکړئ: ای زمونږ ربه، کله موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې منیسه. څښتنه پر موږ هغه پیټه موږ ده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دی ایښی و. زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږ ده. له موږ سره آساني وکړه. زموږ له ګناهونو څخه تیر شه. پر موږ رحم وکړه. ته زموږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زمون مرسته وکړه. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم. الله هغه تل تر تله ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی. په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له دنه پخوا راوړل شوي وو. له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لېږلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی. اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي. الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی. په ځمکه او اسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی. دا خو همغه دی چې د میندو په ګیډو کې ستاسې صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي. له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته. هماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی. په دې کتاب کې 2 ډوله آیاتونه دي. یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات. د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅ څوک نه پوهیږي. د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو. دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي. هغوی له الله نه دا دعا کوي چې پروردګاره کله چې تا مونږ پر سمه لاره خوځولي یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه. مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی. پروردګاره ته ارومرو یوه ورځ د ټولو خلکو غونډونکی چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته. ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې. کوم خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په درد خوري نه اولاد.
هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي د هغو عاقبت به همغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی نو ای محمد کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځی دی ستاسې لپاره په هغو دوه ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې 2 چنده ده خو نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی ووایه زه در وښیم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي سپېڅلې مېرمنې به یې ملګرې وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتېر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره دا خلک صابران دي ریښتونی دي امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي الله په خپله د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او په رښتیا او ټول اهل علم هم په رښتینې او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته د الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی له دې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړي د هغو د دې چارچلن له دې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې یو پر بل باندې د تیري کولو په خاطر داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي الله به له هغه سره بې له څه ځنډه حساب وکړي اوس که دا خلک له تا سره شخړه وکړي نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی کوم خلک چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې د هغو څه حال دی هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږ له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي خو پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي
وایا خدایا د ملک مالکه ستا چې چاته خوښ شي حکومت ورکوي او له چانه چې وغواړي اخلي چاته چې د خوښ شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي ښېګڼه ستا په واک ده بېشکه ته په هر څه قادري شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي یعنی یو له بلې څخه راوځي ساکخ څخه بې سا او له بې سا څخه ساکخ راباسي او چاته چې د خوښ شي بې حسابه روزي ورکوي مؤمنان د هیڅکله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته هو دا بخل کیږي چې تاسو د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړی خو الله تاسو له خپل ځان ویروي او د همغه لوري ته ستاسو ورګرځیدل دي ای پیغمبره خلق په دې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دي که تاسو هغه پټو ساتي او کې ښکارا کړی الله په هر حال پرې پوهیږي په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو میوه حاضره ومومي که یې ښه کړي وي او که بد په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاش کې له دنه دا ورځ ډیره لرې وای الله تاسو له خپل ځان ویروي او هغه د خپل بندگانو ډیر زیات خیر غوښتونکی دی ای پیغمبره خلکو ته ووایه چې که تاسو په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروي لاره غوره کړئ الله به له تاسو سره مینه وکړي او ستاسو خطاوې به در وبخي هغه ډیر ښه بخښونکی او د رحمت څښتن دی هغو ته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي الله آدم علیه السلام نوح علیه السلام د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی دوی د یوې لړۍ خلکو چې ځینې د ځینو نورو له زوجات نه منځته راغلي الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګاره زه دا اولاد چې زما په ګېډه کې دی ستا لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي زما دا سوغات قبول کړه ته اوریدونکی او پوهېدونکی بیا چې کله هغه ماشوم وزېږاو نو هغې وویل پروردګاره زما خو لور زېږېدلې ده په داسې حال کې چې څه چې هغې زېږولي وو الله ورباندې پوره خبر او هلک د نجلۍ غوندې نه وي هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او ذکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو ذکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي هغې به ځواب ورکاو د الله له لوري راغلي دي د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردګاره په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه همدا ته دعا اورېدونکی په ځواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په چیلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي هغه به د الله له لوري دی او فرمان د ریښتینوونکي په توګه راشي په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي ذکریا وویل زما روزونکي او پالونکي زما به زوی له کومه شي زه خو ډیر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده ځواب ورکړی شو همداسې به وشي د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي عرض یې وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه
وی فرمایل نخه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی. په دې موده کې خپل رب ډېر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. نو هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا در بخلي او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه، د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ای محمده دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو. که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نوي چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه. او کله چې پرښتو وویل ای مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي، د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي، د الله په نږدې بندگانو کې به شمیرل کیږي، خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به هم وکړي، هغه به یو ښه سړی وي. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي، ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړی. جواب ورکړ شو همداسې به وشي، الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي، هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. پرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښیي، د تورات او انجیل علم به ور زده کړي او بني اسرائیلو ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو وی ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی، زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم، هغه د الله په امر الوتونکی جوړیږي. زه د الله په امر مورزادي وړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم. زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ. په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی، او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم، نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. الله هم زما رب دی او هم ستاسې، د دې امله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ، همدا سمه سیخه لاره ده. کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي؟ حواریانو په جواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو، مونږ پر الله ایمان راوړی، شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي یو. زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده، زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. بیا بني اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې، په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. هغه خو د همدې الله پټ تدبیرو چې کله یې وویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم، او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی. بیا په پای کې ستاسې ټولو راتګ ماته دی، په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده. کومو خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي،
او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او ښه وپوهیږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې مونږ یې تا ته اورو. د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر ورته وکړ چې شه، نو هغه وشو. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کیږي او ته له هغو کسانو څخه مه کېږه چې په دې کې شک وي. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمده ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه د خدای لعنت وي. دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې له الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط له مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی. ووایه ای اهل کتابو یوې داسې خبرې ته راشئ چې زمونږ او ستاسې دواړو ترمنځ یو شان ده، دا چې مونږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړو، له هغه سره هیڅوک شریک ونه ګڼو او له مونږ نه د هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو په ربوبیت ونه نیسي. که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي. ای اهل کتابو تاسې د ابراهیم علیه السلام په باب ولې له مونږ سره شخړه کوئ؟ تورات او انجیل خو له ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شوي دي، نو تاسې په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ تاسې چې د کومو شیانو علم لرئ په هغو کې خو بحثونه کوئ، په هغو چارو کې ولې څېړنه کوئ چې له تاسې سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته؟ الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ. ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړوونکی مسلمان او هغه هیڅکله له مشرکانو څخه نه. څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی وي. ای مؤمنانو له اهل کتابونو یوه ډله غواړي چې په څه چل تاسې له سمې لارې نه واړوي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅوک په ګمراهۍ کې نه غورځوي، خو له هغو سره د دې شعور نشته. ای اهل کتابو ولې د الله له آیتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسې پخپله وینئ؟ ای اهل کتابو ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي؟ ولې له پوهې او ادراک سره حق پټوي؟ له اهل کتابونو یوه ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړئ او ماښام ورڅخه انکار وکړي، ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره مه منئ چې ستاسې پر دین نه وي. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې یو چاته همغه څه ورکړی شي چې یو وخت تاسې ته درکړی شوي وو، یا دا چې نورو ته ستاسې د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسې پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده، چاته چې خوښه شي ورکوي، هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي. د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی. له اهل کتابونو څوک داسې دي چې که ته پر هغه باندې د ډاډ له مخې په پنډونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکړي، او څوک پکې داسې دي چې که ته ورباندې د یوې اشرفۍ اعتبار هم وکړې بیرته به یې در نه کړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي. د هغو د دې اخلاقي حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بېسوادو یعنی غیر یهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته،
او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دی ویلي ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونه شي هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای لخوا دي په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته ووایي چې د الله پر ځای تاسې زما بندگان شي هغه به هم دا ورته ووایي چې خدای پالونکي شي لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسې د هغه زده کړه او ښوونه کوئ هغه به داسې هیڅکله تاسې ته ونه وایي چې پرښتې یا پیغمبران په ربوبیت ونیسئ آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسې ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسې مسلمان یاست در یاد کړئ الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې نن موږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړي سبا که تاسې ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسې سره شته نو تاسې به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه آیا تاسې دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د وعدې دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی هغو وویل هو مونږ اقرار کړی دی الله فرمایل ښه نو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسې سره شاهد یم له دې وروسته چې هر څوک له خپلې وعدې واوړي همغوی فاسقان دي اوس آیا دا خلک د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پرېږدي کومه بله طریقه لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي ای پیغمبره ووایه چې موږ الله منو هغه ښوونه منو چې پر موږ نازله شوې ده هغه ښوونې هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازلې شوې وي او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوي موږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او موږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بله لاره غوره کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅکله قبوله نه کړی شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي څنګه کېدای شي چې الله هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له میندلو وروسته بیا کفر غوره کړ په داسې حال کې چې هغو په خپله په دې خبره شاهدي ویله ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله فرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په سزا کې څه اسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملی چلند سم کړي الله بخښونکی او رحم کوونکی دی خو کومو خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوره کړی بیا یې په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی د هغو به توبه هم نه قبلیږي داسې کسان خو پاخه لار ورکي باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړه شول له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبوله نه کړی شي
داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي